یاسر بھائی غزل د غزال نه مشتق ده. غزال په عربي کې حیرن تی حیرن موږ لکه شوی ویتی خوسای ویتی خوسای چونکې په زناورو کې دا حیرن چې دا ډېر ښکله ده شویش لحاظ سره صفا سوتره ډېر ښکله لوک ورکوي. نو دا غزل ها د غزال نه چونکې دا مشتق ده په نظم په ټولو صنفونو کې دا د محبوب د حسن د وجه نه دا ښکله ده ځکه درته غزل یې کنه. اصل د غزل لغوی معنا دو عورتوں سے باتیں کرنا. عورتوں سے باتیں کرنا لغوی معنا دو. خو اسې غزل د عربو نرواله ده. په عربو کې دا شاعري به ډېره واغه ټیم کې حضور پاک صلی الله علیه وسلم په زمانه کې حسان بن ثابت د شاعر و، یعنی هغه چې چا به هجوی اشعار ویل حضور پاک صلی الله علیه وسلم په باره کې بیا به حسان بن ثابت حضور پاک صلی الله علیه وسلم روغشته هغه بیا هغه جو په شعر کې. خو عربو کې دا عشق او معشوقي او دا محبت او د مینې دا شیونه ډېر وي هغې وجې نه هغوی به بیا غزل باندې فوکس ډېر و. غزل یعنی د خپل محبوب د حسن تذکرې به یې پکې کولې. هسې یاسر بھائی د نظم ډېر قسمونه دي، حمد ورنات قصیده مرثیه مثنوي مناجات منقبت. په هغو کې یو نظم غزل هم ده. غزل د نظم یو قسم ده، خو هغه قسم ده چې شاعر په نورو ټولو کې باونډ وي. کدای هم دی دا به الله تعریفونه کوي، کدای نعت یې دا به حضور پاک صلی الله علیه وسلم تعریفونه کوي، کدای قصیده یې دا به چا د بادشاه تعریفونه کوي. یو غزل واحد پوتې شي چا د دوی، یعنی په غزل کې به دا د خپل زړه احساسات جذبات خواهشات دی ذکر کوي او د خپل د محبوب د حسن تذکرې به پکې کوي. دیتا بیا غزل ویای شي. او اکثر غزل چې کوم ده هغه کم از کم 15 شعرونه لري. کم از کم د غزل به 15 شعرونه او زیاده سے زیاده د غزل به 11 شعرونه او دینه به زیاتیږي نه. او غزل چې دا هغه ټاپک نه لري، عنوان نه لري، او هر یو شعر د غزل ازون ته خپل مفهوم لري. یو شعر چې غزل کې وویای شي هغه خپل معنا خپل مفهوم په هغه ځای باندې پوره کی مقابله کی بل شعر ته دای محتاج نه وي. یعنی یو شعر بل شعر ته محتاج نه وي، نه یو شعر بل شعر ته اډانا وي. یو شعر دی چې په یو ځای ووي بس هغه اغاز کې کمپلیټ شو. او کله چیرې داسې وي چې یو شعر بل شعر په خپل کې دوی سره یو بل ته اډانا وي، بیا به دا غزل متی دا به نظم په لدروي. غزل کم از کم 15 شعرونو کې دا کمپلیټ شي مکمل شي او زیاده سے زیاده 11 شعرونه په غزل کې تویل شي. او غزل د نظم قسم ده او هغه قسم ده چې شاعر پکې د خپل زړه احساسات او جذبات خواهشات او اظهار کوي. او مخکې زمانه نه دا غزل روان ده عربونه بیا فارسی ته ایران ته راغی پښتو ته ورګډ شو. دسي په پښتو ادب کې غزل ډېر ویل شوی دی، ډېر ښه شاعرونه ډېر ښه غزل ویل دي. او خو هغه غزل چې دا اوس د وخت تیریدو سره سره غزل په معاشرت کې ورګډ شو، په سیاست کې ورګډ شو. یعنی هغه د محبوب د حسن تذکرې نه علاوه په ژوند کې دومره دا ګډ شو چې د ژوند په هر اړخ باندې غزل کې ته شعر ویل شي. د غزل یو شعر په خپل ځای باندې مفهوم پوره کی او د غزل اولنی شعر ته مطلعی او د غزل آخري شعر ته چې په کوم شعر کې شاعر خپل تخلص استعمال کی هغه ته مقطعی. او په غزل کې قافیه هم وي، په غزل کې ردیف هم وي. دا قافیه او د ردیف دا زون ته ویل، یعنی قافیه هغه الفاظ چې هغه یو رنګ اوز لري لکه اسمان باران جهان دا یو اوز لري د ته قافیه یي. او چې کوم د قافیه نه بعد کې یو ټکر سی او بار ورسی یعنی اخر رس هغه ټکا چلیږي پکې هغه نه بدلیږي ای تر ردیف یي. لکه مثال کے طور پر دیو غزل چې تیرا غشی درازی لا نظر یو زی هم اساروم پزیگر یو
دا د غزل مطلع شوه. بالکل یعنی دوه شعرونه پکې قافیه شول. تیرا غش د رضی لا نظر یو زی همی سروم په زیګر یو نظر او زیګر قافیه دو او یو دا ردیف ته او دا د سترګې دی کنه کور د یزید دی تل چې زوړند پکې وینما سر یو د ګلو مخلت کا خدای په لاس کې راکړو هر ستم باندې شمرم په محشر یو او یو دا به اخر درمی یعنی مکته رسو درمی زه دانش ته داسې ښکلي جنان یار یم چې هر یار او بکوي په کوثر یو یعنی کوثر زیګر نظر دا قافیه شوه او یو دا ردیف شو. داسې غزل هم شته چې په هغو کې ردیف نه وي صرف قافیه وي پکې ردیف نه پکې ضرورت نه پکې پیش کیږي خو اکثر غزلو کې قافیه هم ردیف هم پکې یعنی کم سے کم اشعار 15 زیاده سے زیاده 11 او په سر کې کوم شعر چې دا هغه مطلع او په اینډ کې چې کوم شعر دا هغه مقطع او سره په دو کې قافیه او په دو کې ردیف بس دې ته غزل یې د نظم یو قسم ده او په غزل کې شاعر د خپل بے بسۍ اظهار هم کوي چې شاعر انتهایی خپل محبوب ته خپل ځون حواله کړي او ډېر ځون بے بسه وته لګي نو دغه بے بسی کوم کیفیت چې دا دې ته هم غزل یې نظم بیا چې ته خبرو کې زیاوي. السلام علیکم. ډېر مننه ډېر شکر.